عزتمند ایمان چې بربادېږي، روح چې بیمورېږي، ایمان چې زړېږي، نیک عمل چې خوند نه درګي، دعا دې چې نه قبلېږي، بل منځ دې چې زړه نه لاګېږي، قرآن تلاوت چې خوند نه درګي، بیا اول په خپله هسټري نظر وکړه چې رضي و لقمه خو حرومه خولې ته نه چیږم، که حرومه وه به بریک ولګوه، دا خالي دا دنیا نه دو، مرګ نه بعد ډېرې سختي روانې دي. دوامه خبره عزتمند دی چې ایمان زړی یو سړی کوي چې په موږ نو حضور شدي کونسته نه مې تجارت و چې سره حرام و خپله ځکه خدای رضا کارو هغې نه روړو خالص اخلو مول خالص دي حلول دی حرام نشته بشه بیا ویلې تو ته عمل خوان نه درکوي په دوام غټ ګناه عزتمند دی نن په معاشره کې دا موبایل هم شوه ده د جامع علوم اسلامیه په نوري ټاون چې ډېره عظیمه مدرسه ده په کراچي شهر او د ټول پاکستان د ټول مکتب فکر په دې باندې اتفاق ته ډېر لوی تحقیق کوي هغې په دا مخکې ورځ چې یوه فتوا جاري کړي چې د ټیک ټاک کتل حرام دي مو داسې کتل مو چې حرام خو دی ورته وکړو مې ویل چې حرام دي خو دا څه کوي چې حرام دي چې زه نه کوم خالی شان اونه دي چې دا حرام دي او خو مشال چې حرام دي کیم شای په داسې جایز ده څه کوي قرآن تلاوت یا سیک کې توبینه پسې ګوري مسئلې پسې ګوري یا بیان مخې ته روغی یادا یادا خو دغه سراسر خو نه را کله مو وکړی سی ورسي مسله د دغه شي چې داسې بریک ولګېږي چې میږ د دغه شي نه چې د بهایي څومره په عروج راګیا ده پسې همیش نو عناصر برباد کړي نو دوام شای چې دغه ایمان زړی او روح بیمورایي او ډېر کردار یې دا پسې دا سترګې او په دا غوږ او په دا دماغ یې زړه شي د چې کیم سترسي ونن په سترګې باندې دا ګان کوته شي او په غوږ یې اورېده شي په دا غوږ ته قرآن اورېدل خوند ورکړي چې په ګان اورېږ دی چې په بېحیایي کتلې باندې ریښ دی په دا سترګې ته د قرآن کتل خوند ورکړي چې سوچ یې د ګندا سوچ وي د ریپي او د شهرت سوچ یې چیرې په دماغ شه قبر و آخرت و لارو غلا نه وي دغه ته دینداري خوند ورکړي چې دا خبره په دماغ په لیار د سترګې په لیار د غوږې په لیار دا ګان دغه ځای ته ورټیپای شي په دا شان سره باروبار وي ایمان وي باروبار وي څومره حد درجې ته عزتمند دی بېحیایي لګیا ده وراسېږي بېحیایي لګیا ده وراسېږي یو طرف ته دغه مسلمان پښتون درته ښایي پنجوپیون نه او سیندیون دغه جهیره خو حیا او پرده داسې نشته به په پښتنې شه په مشاعره ده چې پرده ده د صحابه غوندې پرده ده همیش پښتونه په سر لګیا یو طرف ته ډنکایي بل طرف ته ښځه یې واقعما بېهوده خبرې کوي ټوله دنیا ورته ګوري په څه لګیا یې په کیما بیموري په کیم مرض لګیا یې خو چا سره پروا شته زون مشاعره چې څرنګه که په قرآن باندې ټوکه پروغلا په اسلام او په شاعر الله پسې شاګردل رغول دغه تنن مسلمان تیار ده خو چې دوه پنځه کسان میت کی او خپل اور مزیوت شي او مشاعر چې څرنګه د خط پړدیک په یاستلا بندانې دوه ته مسلمان شان راسېدل دا ګان کتلې ده بچنه نو دا دوه شي نه دي عزتمند چې ایمان بربادای ایسی عزتمند دا خو بیماری اصله لګي یو سړی دا ټیسټ یو کو پتا او ټوله کېدل چې دغه سړی ملیریا ده دغه سړی ستره تباړو اس پټیس باندې د بیماری خور معلومه کړه سړی راغېږي ټیسټ سره راغېږي دا ټیسټ نه بعد بیا مستقل دی علاج کوي کورس کوي دا بیماری ونه وځي اپروس چې چانه کوي هغه چې د خیر خوای او غمخار یې او زړه په پر خوري چې د سړی چې ریخ شي او د وی ورته شي او پرېز ورته شي ټیم پر ټیم باندې او دا وی چې دا سړی د مخ خیر ده مو چې علاج وکړي ورنږدې کېږي او په دوايي کا پیسې لګي یا په ودا لګي چې زبر او بار شو داسې عزتمن د نن معاشره شي روحاني بیمارون او دغه د پورا ډاکټرون د بزرګون د علما د تبلیغ مشرون مرکز مشرون اولیاء الله د خانقاهونه چې آباد دي د ژوندۍ چې منبر د محراب سره ته ورسته کړي دا ډاکټرون دي او دغه ته عزتمند وخت ورکوي دغه څنګه نوستای کوي دغه احترام کوي دغه قدر کوي دغه ته لوس پلوش ورکوي دغه ته خپل بیماری شي چې متماخن نه روکي وي دا یار درته شي متداخن نه روکي وي دا یار درته شي به پرېز درته شي به غلغلر برابر یو وخت دا سره شي چې به ایمان باندې او روح باندې داسې برابر وي داسې چې منځو باندې و درې سلام اړول خوان نه ورکوي خدای عزتمند دې میش
هیڅ عزتمند دا خو بیماریش له علاج یې د دغه علما او بزرګونو څنګه شو د الله الله خلک څنګه شو د وخت نه دا سره چلیږي هیڅ د بیمور چې ډاکټر ته ورشي خو رغ شي او که څوک درته وایي چې دا ډاکټر د خیرخوان دا د دشمن دا د زاره ولستن درکوي او تیا پټه لګیا شي چې دا د زاره ولستن روکوي او ګاډې واډې وي په زندګي بر د علاج وشي نن عزتمند د غیر داسې شته چې د علما او د عوام دا چې سره لري دا چې زه قسم درته وکړو خالص ونشم د یهودو او د نصارو او د غیر بې دینه خلک دا کوشش ته چې څرنګه یې سره لري دا که سره نږدې شل به علاج کوي چې علاج یو کې به دغه ته موت یې ورکول د سپریت ملک طاقت په لوشان ته به څه موت یې ورکوي دا به ګرمه د یو میټر جماعت په ټوله دنیا میټ عزتمند زه خپل خبره اختتام طرف ته ورولم دا دوی چې د دلراز مفتی صاحب غریب لګیا دا خوري او محنت کوي په جماعت شه د مدرسې ابتدای درته وکړله د هغې کړي نه یوه کړي د امت د جوړولو دپاره د بچیو نه د آخرت فکر کول کیر چې د ښځینه د آخرت فکر کول د ځوانانو او د مشرانو فکر کول ځکه چې ډاکټر کا علاج کوي خو کلینیک خو وي په جماعت او مدرسه د کلینیک هم دی هغه د بچیون ورکوي هغې تربیت درته کوي تو ورسېدې هغې تربیت درته کوي عزتمند دی که یو سړی ډاکټري کورس وکړي یا مکمل ښه ډاکټر جوړ شو خو د هغه نه بعد اغفل شي کښېني نه خدمت یې ته کښېني نه څه وخت ورو شي چې خپله ډاکټري ونه ویره شي